درنو زده کوونکو، هیله لرم چې روغ او جوړ اوسئ. بیا هم ښه راغلاست زموږ دویم ویډیو ته. په دې ویډیو کې بیا هم موږ د فزیک برخې لپاره کار کړی چې د نور فزیک دی، او زموږ لومړی ویډیو چې خپره شوه نو ډېرو ملګرو خوښه کړه. د همدې پر ادامه مو دویمه ویډیو هم جوړه کړه چې په دې ویډیو کې نور درسونه هم شامل دي. درنو زده کوونکو، مخکې تر دې چې ویډیو شروع کړو، که تاسو زموږ یوټیوب چینل ته نوي راغلي یاست نو زموږ د یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ او زموږ سره په فیسبوک پاڼه کې هم ملګري شئ. لومړی راځو د دې درس معرفي ته. موضوع ده د فزیک د نور برخه ده. چمتو کوونکی او جوړونکی ساینسي علومو زده کړې اکاډمي چینل دی استاد احمد ضیا هدي. برخه د نور فزیک، درس او برخه چې ده دویم برخه ده. کال 1499، ژبه پښتو. هیله لرم چې ویډیو تر پایه راسره وګورئ او د ویډیو څخه نوي درسونه، نوي معلومات زده کړئ، تر څو نور د مکتب په مضمونونو کې او د کنکور لپاره ځینې مشکلات مو حل شي. لومړی راځو د معمول په مطابق شامل موضوعات ګورو. په دې لوست کې شامل موضوعات چې دي، لومړی برخه ده د نور د انعکاس قوانین دي. دویم موضوع نارمل. دریم موضوع د نور بیرته راګرځېدو اصل. څلورم موضوع مستوي هندارې. پنځم موضوع د هندارې میدان. شپږم موضوع حقیقي او مجازي تصویر. اوومه موضوع د مستوي هندارو عمده خاصیتونه. دا هغه موضوعات او درسونه دي چې موږ نن په دې لوست کې ولولو. راځو لومړی موضوع ته. زموږ لومړی موضوع ده د نور انعکاس قوانین. هدف مو د دې درس نه دا دی چې کله چې نور انعکاس کوي نو هغه کوم قوانین او قانونونه لري چې هغه به دا برخې وي. که چیرې نور په صیقلي سطحه باندې وځلېږي نو په منظم ډول انعکاس کوي چې لاندې قوانین لري. خو یوه خبره په یاد ولرئ، نور لپاره صیقلي سطحه مهمه نه ده چې دا صیقلي سطحه منظمه وي او که دا صیقلي سطحه غیر منظمه وي. یعنی که چیرې نور په صیقلي سطحه باندې وځلېږي، فرق نه کوي چې منظمه وي که غیر منظمه وي، نو دا په یو منظم ډول سره انعکاس کوي چې لاندې قوانین لري. لومړی قانون دا دی چې وارده وړانګه او منعکسه وړانګه او نارمل په یو مستوي کې واقع دي. تاسو که په دې مبحث باندې پوه نه شئ، فرق نه کوي ځکه تشریح لپاره ده. یوازې دا قوانین د اوس لپاره میخانیکي در سره حفظ کړئ او ځان پرې پوه کړئ. دویم موضوع ده وارده زاویه او منعکسه زاویه یو له بل سره مساوي دي. یعنی وارده زاویه چې ده هغه د آی په ټکي باندې ښیو او منعکسه زاویه ده هغه د آر په ټکي باندې ښیو. او د نور د انعکاس په قوانینو کې او په مستوي هندارو کې وارده زاویه د منعکسه زاویه سره مساوي دي. راځو بل موضوع هغه دا ده چې نارمل څه دی. یو فرضي خط دی چې کله نور په کوم ځای باندې وځلېږي نو نارمل په عمودي ډول دوه محیطونه سره جلا کوي. د نارمل سمبول چې دی هغه د ان ټکی دی. اوس راځو د دې درس او د دې برخې مکملې تشریح ته. که چیرې دا زموږ انعکاس ورکوونکې سطحه وي، دا نارمل دی. دا خط چې ګورئ دا هماغه فرضي خط یا نارمل دی. کله چې یوه شعاع وي، یعنی دا هماغه شعاع ده، فرضاً دلته لمر وي، دلته لمر وي، نو دا شعاع وي. کله چې دا شعاع وارده شي په د صیقلي سطحه باندې، یعنی په د آی
آی سطح د سیقلي سطحه ده. کله چې شعاع په دې سطحه باندې وارده شي نو دا بیا څه رقم ته انعکاس کوي؟ دا په دې ډول سره انعکاس کوي، یعنی بیرته په خپل منظم ډول سره، یعنی دغه رقم راغله، دا وارده وړانګه دلته وځلیدله، بیرته چې انعکاس وکړلو په هماغه شکل سره او منظم ډول سره یې انعکاس وکړلو، او دلته د آی زاویه یا وارده زاویه مساوي ده د منعکسه زاویې سره. دا خبره په یاد ولرئ، د ځکه په یاد ولرئ چې په بله موضوع کې دا زموږ لپاره اړینه او مهمه ده. هیله لرم چې په دا مطلب باندې پوه شوي وای. یو ځل بیا هم درته تشریح کوم، ښه پام ورته ونیسئ. که چیرې په مستوي هندارو کې نور په یو سیقلي سطحه باندې وځلیږي نو دا برخو کې د نور د انعکاس لپاره دوه قانونه موجود دي. لومړی قانون دا دی چې وارده وړانګې یعنی وارده وړانګه یا اس نارمال یعنی ان او منعکسه وړانګه یعنی آر دا په یو مستوي کې واقع دي. مستوي نه مطلب هماغه سیقلي سطحه ده، یعنی دا یو مستوي دی، دا په یو مستوي باندې واقع دي. دا لومړی قانون شو، سمه ده. دویم قانون دا دی چې وارده زاویه او منعکسه زاویه یو له بل سره مساوي دي. او هیله لرم چې پوه شوي وای. که پوه شوي نه وای نو کولی شئ چې ویډیو بیا هم پلی کړئ، او تاسو د دې درسونو لپاره تشویش مه کوئ. که تاسو نوټ نیول نه ستړي کیږئ، زموږ په چپتر او کتابو باندې کار روان دی چې تر 50 سلنې پورې پوره شوی دی، چې انشاءالله تعالی د دې ویډیوګانو د ختمولو نه مخکې به هغه تاسو په چوپړ کې حاضر وي او تاسو به د هغې نه ګټه اخلئ. د سمبولونو معرفي برخه ده، یعنی هماغه سمبولونه دي. که چیرې دغه شکل کې بیرته مونږ ګورو، مونږ اس لرو، ان لرو، آر لرو، آی آر لرو، نو د دې مطلب دا دی چې اس وارده وړانګه ده، ان نارمال دی، آر منعکسه وړانګه، آی وارده زاویه وبخئ او وارده زاویه ده، او آر هم منعکسه زاویه ده، او غټ آی چې دی دا انعکاس ورکوونکې سطحه یا هماغه مستوي دی. بله موضوع چې موږ یې باید زده کړو هغه دا ده د نور بیرته راګرځېدو اصل. د نور بیرته راګرځېدو اصل دا موضوع څه ده؟ که چیرې وارده او منعکسه وړانګې خپلو جهتونو ته تغییر ورکړي نو په وارده او منعکسو زاویو کې کوم تغییر نه واقع کیږي. مطلب څه دی؟ مطلب دا دی که چیرې داسې وشي چې منعکسه وړانګه، یعنی ګورئ یو شیبه، که چیرې داسې وشي چې منعکسه وړانګه موږ په آر ښودله، سمه ده. یعنی که چیرې داسې وشي چې منعکسه وړانګه په وارده وړانګه بدله شي، یعنی دا منعکسه وړانګه چې ده دا په چی بدله شي؟ په وارده وړانګه بدله شي، په اس سره بدله شي، او دغه وارده وړانګه یا اس چې دی دا په منعکسه وړانګه بدله شي، یعنی په آر بدله شي. بیا هم بیرته د وارده وړانګې په امتداد انعکاس کوي، چې د انعکاس په زاویو کې کوم تغییر منځ ته نه راوړي، چې دې حادثې ته د نور بیرته راګرځېدو اصل ویل کېږي. سمه ده. ممکن تاسو په دقیقا په مطلب باندې پوهېدل نه اوسېږئ، نو که شکل کې یو ځل درته تشریح کړم تاسو دې ته پاملرنه وکړئ. د نور د بیرته راګرځېدو اصل دا دی، ګورئ که نارمل په خپل ځای کې وي، سمه ده، نارمل یو فرضي خط دی د دوه محیطونو سره بیلوي. ګورئ که چېرته د اس په ځای دا مونږه اس قبول نه کړو بلکې فرضاً دا آر ومنو، سمه ده ملګرو، دا آر ومنو، او دغه بل چې آر دی دا مونږ اس ومنو، یعنی نور که چیرې بیا د دې اړخ نه وارد شي او وړانګه د دې اړخ نه وارده شي بیرته د منعکسې زاویې له طرف نه بیرته په هماغه امتداد سره انعکاس کوي. یعنی اوس فرضاً دا لمر دی،
سمه ده ملګرو، دا فرضاً لمر دی، د دې وړانګې اوس د دې خوا نه وارد شوې. سمه ده، د دې خوا نه چې وارد شوې نو دا وړانګې کوم خوا ته ځي؟ دې خوا ته ځي. سمه ده، کله دې خوا لاړې نو کوم ځای کې د دوی هماغه نارمل دی، دغه سیمه کې، دغه ځای کې، دا نقطه کې، نو دې خوا ته دا انعکاس کوي. سم شو، یعنې خپل جهتونه یوازې بدل کړل. نو بیا دلته په دغه زاویه کې، یعنې په منعکسه زاویه کې او په وارده زاویه کې دا دوه کې هیڅ فرق نه راځي. دا دوه بیا هم بیرته یو له بل سره څه دي؟ مساوي دي. د نور د بیرته راګرځېدو د اصل درس مطلب دغه و. بله موضوع چې مونږ د نور په برخه کې شروع کوو او زموږ درسونه د دې نه وروسته به په فورمولو باندې ولاړ وي او باید پاملرنه وشي چې دا درسونه ډېر اړین او مهم دي. هغه د هندارو او عدسیو درسونه دي چې مونږ د هندارو برخه نه شروع کوو. لومړی موضوع ده د هندارو په برخه کې مستوي هندارې. تعریف: د مستوي هندارو تعریف څه دی؟ که دا ځان سره نوټ کړئ ښه به وي، او که نوټ کوئ هم نه، یوازې غوږ ورته نیسئ، نو زموږ په راتلونکي کتاب کې هم تعریف شیان شته. تعریف دا دی: هغه مستوي قدر سطحه چې نور په یو جهت منعکس کوي د مستوي هندارې په نوم یادیږي. دا تعریف دی. یعنې که یو مستوي قدر سطحه وي چې نور په یو جهت سره منعکس کړي، یعنې کوم بل اړخ ته منعکس نه کړي، فرضاً ګورئ دغه تصویر ته بیا هم ګورئ د شکل ته، یعنې بخښنې سره، یعنې دا یو مستوي سطحه ده. دا چې کله نور وځلېږي نو کوم خوا ته منعکس کوي؟ دې خوا ته. که نور د دې خوا نه وځلېږي کوم خوا ته منعکس کوي؟ دې خوا ته. یعنې که نور دې خوا ته وځلېږي یعنې دې خوا ته منعکس نه کړي، او یا دغه ځای باندې نور وځلېږي دې خوا ته منعکس نه کړي، نو دې مستوي قدر سطحې ته څه ویل کېږي؟ دې ته مستوي هندارې ویل کېږي. په مستوي هندارو کې د انعکاس قوانینو څخه په استفادې سره مونږ کولی شو چې د هغه جسمونو تصویر چې په مستوي هندارو کې تشکیلیږي په اسانۍ سره ترسیم کړو، او په مستوي هندارو کې مجازي تصویر تشکیل کېږي. د درس اصل مطلب دا دی چې لومړی موضوع ده د مستوي هندارو تعریف. هغه دا ده چې مستوي هندارې هغه هندارو ته ویل کېږي چې د دې سطحه قدر وي، یعنې نور بل اړخ ته نه پرېځي او دا نور په یو جهت سره منعکسه کوي. دا تعریف و. دویم ټکی په مستوي هندارو کې دا دی چې مونږ په مستوي هندارو کې هغه وخت کولی شو چې د جسمونو تصویر په اسانۍ سره رسم کړو، کوم چې په دې هنداره کې تشکیلیږي، چې د انعکاس قوانین موضوي. انعکاس قوانین موږ لږ مخکې وویل او هماغه دوه قانونه وو چې د هغې څخه په ګټه اخیستنې سره موږ کولی شو چې په مستوي هندارو کې کوم تصویر چې تشکیلیږي هغه په اسانۍ سره ترسیم کړو. او بل ټکی په مستوي هندارو کې دا دی چې په مستوي هندارو کې کوم تصویر چې تشکیل کېږي هغه مجازي تصویر وي، او مجازي تصویر هغه تصویر دی چې حقیقي نه وي، یعنې حقیقتا وجود ونه لري. بله موضوع ده د هندارې میدان. د هندارې میدان څه دی؟ د هندارې په مقابل کې د فضا هغه برخه چې د لیدونکي لپاره د لید وړ وي د هندارې د میدان په نوم یادیږي. فرضاً که دې شکل ته وګورو دا یو مستوي هنداره ده، نو ګورئ دغه آسماني رنګه سیمه چې ګورئ دا فضا ده، دا د هندارې میدان دی، او دا د لیدونکي لپاره د څه وړ ده؟ د لیدو وړ ده چې خپل ځان او جسم پکې لیدلی شي، نو دې ته د هندارې میدان ویل کېږي. بله موضوع ده حقیقي او مجازي تصویر. ډېره اړینه موضوع، ډېره مهمه موضوع ده چې دا به زموږ سره د نور د فزیک په برخه کې، د عدسیو او هندارو په برخه کې تر اخره پورې زموږ سره وي، چې حقیقي او مجازي تصویرونه ډېر اړین او ډېر مهم دي. لومړی موضوع ده حقیقي تصویر.
که د وارده وړانګو امتداد د انعکاس څخه وروسته یو بل په یو یا څو نقطو کې قطع کړي نو تصویر د پردې پر مخ لیدل کیږي چې دې تصویر ته حقیقي تصویر ویل کیږي. مطلب مو څه دی؟ ګورئ مطلب مو دا دی چې که چیرې مثلا فرضاً دا کومه وړانګه ده، دا وارده وړانګه ده، نو دا کوم خواته انعکاس کوي؟ دې خواته انعکاس کوي. سمه ده؟ دا دې خواته انعکاس کوي. او بله کومه وړانګه ده؟ مثلا دا وړانګه ده، دا هم وارده وړانګه ده، دا کومې خواته انعکاس کوي؟ فرضاً دا هم دې خواته انعکاس کوي. سم شو؟ که چیرې د دوی امتداد مثلا دې ته هم امتداد ورکو او دې ته هم، سمه ده؟ نو د دې امتداد څخه دلته څه جوړیږي؟ یو تصویر جوړیږي. دا یو تصویر جوړ شو، دا تصویر د پردې په مخ جوړ شو، نو دې تصویر ته حقیقي تصویر ویل کیږي. بل موضوع کوم څه موضوع ده؟ هغه دا د مجازي تصویر. د تعریف دا دی د منعکسه شعاګانو د تقاطع نقطه عبارت ده له مجازي تصویر څخه. ګورئ په غور سره دې خبرې ته پام وکړئ. یعنې موږ څو وړانګې لرو؟ دوه رقم وړانګې. سمه ده؟ یو وارده او یو منعکسه. دا وړانګه چې ده، دا وړانګه دا کومه وړانګه ده؟ دا وارده وړانګه ده. سمه ده؟ پرې وارده شوه. دا به کوم اړخ ته منعکسه شي؟ دې اړخ ته. سمه ده؟ دې اړخ ته. او بله د کوم ځای نه وارده کیږي؟ بله هم فرضاً د دې ځای نه وارده شوه. دا هم کوم ځای ته منعکسه کیږي؟ دې اړخ ته. سم شو؟ او بله هم فرضاً د دې ځای ته وارده شوه، نو دا دې اړخ ته بیرته منعکسه کیږي. که چیرې د دوی د تقاطع څخه، یعنې ګورئ دا هم یوه منعکسه وړانګه ده یا ار دی، او دا هم یوه منعکسه وړانګه ده. دوی دلته څه کړي دي؟ یو له بل سره تقاطع کړي ده، یعنې یو بل قطع کړي دي. نو د دې نقطې څخه یو تصویر تشکیلیږي. یو څه تشکیلیږي؟ یو تصویر. نو دې تصویر ته مجازي تصویر وایي چې دا تصویر د پردې پر مخ نه بلکې د پردې تر شا تشکیلیږي. بل موضوع چې په دې لوست کې لولو هغه دا ده د مستوي هندارې عمده خاصیتونه. یعنې مستوي هندارې کوم خاصیتونه لري یا کوم خواص لري؟ لومړی خاصیت دا دی په مستوي هندارو کې د تصویر جسامت د جسم له جسامت سره مساوي دی. یعنې کله چې موږ خپل ځان او یا کوم بل جسم په مستوي هنداره کې ګورو، نو زموږ او یا د جسم په ونه، اندازه او یا سایز کې کوم تغییر نشته چې مستوي هنداره زموږ تصویر کوچنی او یا غټ وښیي. ګورئ دغه تصویر ته پام وکړئ. دا یو تصویر دی. سمه ده؟ یو تصویر جوړوو. دا آینه چې ده یا دا هنداره چې ده، دا کومه هنداره ده؟ دا مستوي هنداره ده. سمه شو؟ دا مستوي هنداره ده. دا مستوي هنداره ده ملګرو، او دا زموږ اصلي جسم دی. یعنې دا موږ یو، موږ اصلي یو، زموږ اصلي جسم دی. دا زموږ تصویر دی. اوس ګورئ د درس مطلب څه دی. ښه په غور او فکر سره پام وکړئ. مستوي هندارو کې کله چې زموږ تصویر تشکیل کیږي، نو مستوي هنداره زموږ جسامت په پوره ډول ښیي. یعنې ګورئ که فرضاً دغه انسان یا چې ګورئ یا دغه کریکاتور چې تاسو ګورئ، که دا وي فرضاً مثلا نیسو یې 90 سانتي متره، فرضاً 90 سانتي متره دی، نو دا بل تصویر هم څومره دی؟ 90 سانتي متره. یعنې مستوي هنداره زموږ په جسامت، قد، ونه، اندازه او یا سایز کې تغییر نه راولي. دا د مستوي هندارو لومړی خاصیت و. دویم خاصیت دی د تصویر فاصله له آینې څخه مساوي ده د جسم او هنداره ترمنځ فاصلې سره. مطلب څه دی؟ مطلب دا دی که چیرې دا موږ وو، سمه ده ملګرو، دا موږ وو،
او دا هنداره وي. سمه ده ملګرو، دا هماغه مستوي هنداره وي. نو زموږ تصویر هم دلته تشکیل کیږي. دا زموږ تصویر دی، موږ نه یو، یعنی زموږ اصلي جسم نه دی، دا زموږ هماغه تصویر دی تشکیل شوی دی. د دې فاصله، د دې جسم فاصله د هندارې څخه فرضاً څومره ده؟ مثلا 3 متره نیسو، 3 متره. نو د دې تصویر فاصله د آینې څخه څومره ده؟ د تصویر فاصله هم 3 متره ده. یعنی د دریم یا وبخئ د دویم خاصیت مفهوم دا دی چې د تصویر فاصله یعنی د دې تصویر فاصله له آینې څخه مساوي ده، یعنی د آینې څخه مساوي ده د جسم او هندارې. یعنی دا جسم دی او دا هنداره ده او دا هماغه منځ دی. څو متره دی؟ 3 متره. یعنی که چیرې د جسم او هندارې ترمنځ فاصله څو متره وي؟ 3 متره وي، نو د تشکیل شوي تصویر او هندارې ترمنځ هم فاصله 3 متره ده. دریم موضوع، که جسم راسته وي نو تصویر په هنداره کې سر راسته او جسم معکوس وي نو تصویر په هنداره کې معکوس تشکیل کیږي. مطلب څه دی؟ مطلب دا دی چې موږ مثلا راسته ولاړ یو، درسته ده ملګرو، راسته ولاړ یو، نو دا زموږ فرضاً کوم لاس دی؟ ښی لاس دی. دا مثلا نیسو، ښی لاس نیسو، او دا بل چې دی دا چپ او یا کیڼ لاس نیسو. سمه ده؟ چپ یا هماغه کیڼ لاس نیسو. دا زموږ څه ده؟ دا زموږ هنداره ده. درسته شوه؟ دا زموږ هنداره ده. نو ګورئ، کله چې مستوي هنداره کې زموږ تصویر تشکیل کیږي دا به سر راسته وي، یعنی هماغه رقم ولاړ به وي، یعنی سرچپه کوي نه دغه رقم چې زموږ سر دغلته راولي، پښې مو پورته کې او لاسونه مو هم دغه رقم راولي. نه، مستوي هنداره زموږ تصویر دا رقم نه جوړوي، بلکې هماغه رقم راستۍ جوړوي په داس شکل سره چې زموږ دا ښی لاس چې دی دا کیڼ لاس په ځای کې راولي، دلته یې راولي، او دا چپ یا کیڼ لاس چې دی دا د ښي لاس په ځای کې راولي. همدارنګه پښې او یا زموږ لباس، په لباسونو او جامو کې چې کوم جیب دی، که زموږ جیب په کیڼ اړخ کې وي نو مستوي هنداره یې په ښي اړخ کې ښیي، چې دا هم د دې مستوي هندارو دریم خاصیت و. هیله لرم چې زده کړی مو وي، او که زده کړی مو نه وي نو ویډیو د سر نه وګورئ، او که بیا هم پرې پوه نه شوئ نو بخښنه غواړو. نو تر هغه وخته پورې په تمه شئ، ځکه زموږ په کتاب کې نه یوازې ده چې موږ موضوعانې په میخانیکي ډول سره لیکلي، بلکې ما چې کوم کتاب چمتو کړی دی دې برخې ته، په هغې کې مې هماغه موضوع په ډېره عامیانه مفهوم سره تشریح کړې ده چې تاسو به انشاءالله تعالی کتاب ترلاسه کړئ او هغه موضوع باندې به پوه شئ. څلورم موضوع دا ده چې په مستوي هندارو کې تصویر مجازي او متناظر وي. مطلب څه دی؟ چې کله چې مستوي هندارو کې کوم تصویر تشکیل کیږي، هغه لومړی ټکی دا دی چې هغه به څه وي؟ هغه به مجازي وي، او دویم ټکی دا دی چې هغه به متناظر وي. متناظر نه مطلب دا دی چې که چیرې موږ خپل لاس په هنداره کې وښیو، ښی لاس مو که وښیو نو هنداره موږ ته دا په کیڼ اړخ کې ښیي او کیڼ اړخ په ښي اړخ کې ښیي. نو د متناظر نه مو مطلب دا دی چې د متناظر جسم په اړه مو د نهم ټولګي په ریاضۍ کې هم معلومات شته. تاسو کولی شئ د هغې ځای نه هم معلومات ترلاسه کړئ د هندسې په برخه کې. بیا هم ستاسو له لیدو، کتو او اورېدو څخه یوه نړۍ مننه، او خوشحاله شوم چې تر دې دمه زموږ سره پاتې شوئ، او دې لپاره چې موږ په ویډیوګانو باندې ایډیټ کوو، جوړوو یې او نوي مواد پکې جوړوو، نو وخت به نیسي چې اپلوډ کړو. او زموږ په هیواد کې متاسفانه د انټرنیټ مشکل هم شته. که کله ویډیو په وخت سره موږ نشو اپلوډ کولی نو دا به د انټرنیټ
او یا د برق مشکل وي نو په بخښنې سره او که تاسو ته زموږ ویډیوګانې رسېدلې وي نو له تاسو څخه دا هیله لرم چې دا ویډیوګانې د نرو ملګرو سره هم شریک کړئ، ځکه هر افغان وګړی، هر پښتون ولس بچی او هر افغان وګړی د ښه خدمت، د ښه تعلیم، ښې تربیې حق لري او جوګی دی. او موږ د دې هیواد له اوبو، مالیې او ډوډۍ او میوو څخه خوړلی، نو پر موږ دا دین فرض دی چې د خپلو افغان زده کوونکو سره مرسته وکړو. او تاسو ته مو هم هیله دا ده چې دا ویډیو له نورو ملګرو سره شریک کړئ تر څو دوی هم د دې ویډیو څخه ګټه واخلي. او دا خبره په یاد کولای چې زموږ هدف شهرت او مشهورتیا نه ده، یوازې هدف دی. او که درته وایو چې ویډیو شیر کړئ او یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ، دا موږ د مشهورتیا لپاره نه کوو بلکې دا د خدمت لپاره کوو. او هیله لرم چې زموږ مفهوم مو درک کړی وي، بلکې دا خبرې موږ په نمایشي ډول نه کوو بلکې دا د زړه د عمق څخه تاسو ته کوو. بیا هم یوه نړۍ مننه ستاسو له دې ښې مینې څخه چې دا ویډیوګانې ګورئ او خپل وخت مو په مبتذلو خپرونو سریالونو باندې نه ضایع کوئ. یوه نړۍ مننه، ښه وخت ولرئ، تل سوکاله او آباد.